پنجاب د افغانستان پروفایلینګ کوي. افغان نه کوي، د افغانستان کوي. د افغان نوم چې شرمېږي، تاجکم شرمېږي، هزارم شرمېږي، ازبک ټول شرمېږي. دغسې تاسو وختي ووایئ چې افغانستان د پښتنو پروفایلینګ نه کوي. زه تاسو ته به دا نه یم چې افغانستان د پښتنو پروفایلینګ کوي. افغانستان هم چې کله د پاکستان پروفایلینګ کوي چې هیرا منډي کی اولاد د هیرا منډي اولاد دی، دال خواره دي، بې غیرته دي، سپک خلک دي، قرضدار دي، دا دي وغه دي، کله چې په ریاست په سطح باندې پروفایلینګ کیږي نو هغې نه ته ځان ایکسکلوډ کولی نشي. ایکسکلوډ کولی نشي چې نه دا مونږ پښتون ته نه وایي، دا خو پنجابي ته وایي او نورو قامونو ته وایي. نه، هغه د پاکستان پروفایلینګ کوي. پاکستان ترهګري دي، پاکستان قرضدار دي، پاکستان د امریکای غلامان دي. دغسې پنجاب چې کله د افغان پروفایلینګ کوي، افغان کې تاجک، ازبک، هزاره، پښتون ټول شامل دی. نو دا پروفایلینګ د ریاستونو په بنیاد کیږي. دا کم چې پښتانه یو بل کې کوي، دا مونږ چې پښتنو سره کینو، هیرا منډي دو، اقبال پلازا دو، او مونږ ته نور څه یادو، هغې مونږ ته نور څه یادي، دا خو پروفایلینګ نه دی. آی کمپلیټلی اګری ویت یو. خو افغانستان ایز ا سټیټ او پاکستان ایز ا سټیټ چې کله پروفایلینګ یو بل کوي، دې کې لاندې ټول ولسونه راځي، په دې کې ټول برابر مونږ راځو. دا مسله شته دی، د دې نه تاسو انکار نشئ کولی چې پښتانه اوس د طالبانو اوسئ. دا خو همدا دلته لږ ودرېږه، دا ډسکس کوو که نه. زه ستا په خبره رسم. ګوره، لومبۍ خبره ده چې ما ته وایي چې پروفایلینګ تعلق چې دی که نه، هغه طاقت سره وي. پنجابي یوازې د افغانانو پروفایلینګ نه کوي، د پښتونخوا د خلکو هم پروفایلینګ کوي. پنجابي د بلوچانو هم پروفایلینګ کوي، د سیندیانو هم کوي، او چې د سیندیانو هم کوي. سیندیانو پسې د دې یو دغه شادوګي شان دی او ګنجې، دغه نوم دی د رزیدا ده. رزیدا ده چې کوم دی د سیندیانو پسې ادا چې لچرکي سجیبه وانته حرکتونه کوي. سیندیانو په هغې اکشن واغسې پی ټي وي نه بین کو. پښتانه دا جرأت نشي کولی چې یو پنجابي راونیسي او د پی ټي وي نه لرې کړي. انکر چې هغه د مریم نوازو یا دغه کس و. افغانستان چې دی چې هغه پنجابي چې د افغانانو پروفایلینګ کوي، هغه د میجورټي پښتنو د پروفایلینګ کوي، یعنې هغه جنرالي کوي. خو پنجابي ته دا پته دی چې زما افغانستان کې جګړه پښتون سره ده، دا هزاره سره یا تاجک سره څه مسله نشته. په دې خو ته پوهېږي که نه؟ د پنجابي او د تاجک خو څه مسلې نشته، دا خو افغانستان کې مسله ده، افغانستان سټیټ سره. او افغانستان سټیټ د افغانانو سټیټ و، د پښتنو ریاست و. نو چونکې دا د پښتنو ریاست و، نو په دې وجه پنجابي د پښتنو په افغانستان کې هم دغه ټارګټ پښتون دی، دغه ټارګټ چېرته هم تاجک نه. تا چېرته په دغه کې د تاجک لفظ استعمال کړی لیدلی دی؟ زه پکې د پښتون لفظ ښیم څه کې د پروفایلینګ کې پښتنو په باره کې. د بلوچانو په حیثیت بلوچ یادي، پای کې دا نه یادي چې په بلوچانو کې هم چې کوم دی نو یعنې هلته بلوچستان کې هم هزارهګان یا بروهي یا دغه اوچتي اوسېږي، هلته نور واړه ماینورټیز اوسېږي، یا په بلوچستان کې پښتانه هم اوسېږي. خو د بلوچانو ایز بلوچ کې، د سندي ایز سندي کې، د پښتون ایز پښتون کې، او د افغان ایز افغان کې. آیا افغانستان دا پروفایلینګ کې؟ افغانستان هیستوریکلی په دې پوزیشن کې نه چې پنجابي پروفایلینګ وکړي. سټیټ سره اختلافات لري. پروفایلینګ مو دې ته وایو چې کله ته مثال په توګه د پاکستان ریاست ولېږي، بلوچستان افغانستان ریاست ولېږي او محمد علي جناح پسې پوره کیسې ولیکي. د پنجاب وزیر د وخت کې وزیر خارجه چې دی خواجه آصف، په ټي وي کې یو غنټه ما سره پروګرام ټول کلیپونه پراته، ټول پروګرام یې پروت دی. دا چې څه وخت کې دی دا ډرامه شروع کړه پی ټي آی پسې، نو په افغانستان کې په کډوالو پسې ونښتل. افغان کډوالو پسې چې دی پروفایلینګ شروع کړو، حامد میر راغی او د سړی چې کله ماښام کې به کېناستو د پارلمنټ نه بلر، نو حامد میر سره به کېناستو. دواړه پنجابیان یو بل ته کیسې کوله او وایي چې دا پښتانه چې څومره هند طرف ته ټول لوټېر او ډاکوان. اوس چېرته په افغانستان کې د سټیټ په لیول باندې چېرته هم د قائد اعظم خلاف، د علامه اقبال خلاف داسې نه دي شوي. همیشه اشرف غني او دغه د اقبال لاهوري شعرونه ویلي دي. زما پوینټ سره دی چې د سیاست چې دی موږ ته ډېر تحقیرانه یعنې تحقیرآمیز رویه موږ سره لري. او دا زما په دې وجه چې زه څوک خوشحالوم یا خفه کوم. زه په دې کیسې باندې پوهېږم. زه چې ما ته د بلوچانو خبره وکړه، د پښتونخوا خبره مې وکړه، افغانستان کې اوس د کډوال چې دي د افغان کډوالو خلاف په پاکستان کې باقاعده
یعنی دومره پروپاګاندا روانه چې د باجوړ او د پښتونخوا خلکو په پنجاب کې راونی ویزا ویته دلته سکه ځ افغانستان ته دومره پروفایلینګ روان دي چې نسیم شاه یو ټویټ وکړ نسیم شاه ویسکو افغانستان بهجره نو دا سيزونه چې مارته وي چې د اصل کې د ټوله غوسه چې دا د پنجابي جګړه پښتون سره د بلوچ سره د قومي جګړه ده او هغه چې پوزیشن اپ پاور کې دی هغه کولی شي پښتون او بلوچ یې نشي کولی په سټیټ لیول نشي کولی په انډي په ټوئیټر باندې په فیسبوک باندې کې دي چې ځنې بلوچستان راشي پنجابیان ته بلا کنځلې مو کی هغه په ټلویزیون باندې نشي کولی هغه ته په سټیټ انسټیټیوشن کې یا په پوزیشن اپ پاور کې ناست وي هغه کی او هغه کولی شي and he can get away with this داغي په نتیجه کې چې یعنی داسې مثال چې ته پته دا بل په یو کې د مسلمانانو د فار رائټ والے لګیدلی د مسلمانانو پروفایلینګ کیږي د مسلمانانو خلاف نوبل ورځ یو انګريز لګیدلی دی یو خزه رانیول هغه ریپ کړی دا او صرف په دې شک چې دا مسلمان اسی کراو خطا ټیک شو اټایر یا دغه کپڑے یا لباس پیدا سو چې هغه دا سوچ کړی چې دا چرته مسلمان نه ریپ کولې دغه وجه لري چې دلته د مسلمانانو خلاف دومره هیټ روان دي چې دلته مسلمانانو باندې اٹیکس روان شو یا په یورپ کې په امریکا کې نو دا کیسه تعلق د سره ساتي چې پوزیشن اپ پاور کې سوکړي چونکه پنجابي پوزیشن اپ پاور کې نو ډیسکریمینیشن په دغه کې به د وزیرستان یو ژورنالیست ما سره په ټوئیټر باندې اډ دی هغه په اسلام آباد باندې پولیس ورغلي د پلیټ کې ټول خلک رانیسل ډیر اند ورته شل ځل ویل چې ژورنالیست ما د وزیرستان می جیل کې په کم نه نو بلا غنټه هم تیر کړی وي آیا پښتونخوا کې پنجابي سره داسې کېږي زموږ چې وزیر د صوبایي وزیر کابینه وزیر لاړ شي الته کې په دغه کې د جیل مخې ته عمران خان له جیل دغه ته تللی ملاقات د جیل په مخ کې په پولیس باندې خوټه کی تا چرته یو پنجابي لیدل چې دلته کې وزیر راغلی او په پښتونخوا کې چټاکوري یو وزیر یې د زور خبره را نو ته چې د فینومنا انډرسټاند کې د زموږ مثلا نه پښتانه لیونی چې خپل پروفایلینګ په خپل کې لا زیات تاسو خبرې کوم ماته لګه موقره کې ها زیا صاحب کلم چې مونږه یو ټاپک ته ګورو په هغه کې مونږه کانټیکسټ خامخه ضروری وي بلکې کانټیکسټ ټول نو مهم شی دی د پنجاب پروفایلینګ کول د پښتنو د دین انکار نشته پنجابیان مونږ ته د تاریخ د وختونو نه سپک نظرم کوي ټول پنجاب نه یادوم پنجاب کې چې کوم پروفایلرز دي په ډرامو کې ګل خانم راته وي چوکیدارم خي موچی یا نور شي نه دا حقیقت دی د دینه څوک انکار نشي کولای چې پنجاب سیستمټیک پروفایلینګ کوي خو کله چې مونږ دا موضوع ډیسکس کوله زیا صاحب تاسو کیمرا لاړ زیا صاحب ولا ټول خوند ختم شو خو کله چې مونږ دا موضوع ډیسکس کوو دا مونږ د هغه سوشل میډیا کانټیکسټ راوغستو او دا غجینه خبره موکړه هغه ربی پیرزاده او که هر څه نوم چې هغه پښتونخوا نوم ونه غستو کانټیکسټ په دې کې دا د زیا صاحب چې پښتانه دون ریاکشنری شوی دي چې هغه جینه هیڅ سم نه ده دغه زما په ژوندۍ کې دغه هیڅ ویلیو نشته دغه جینه لکه الله مې دې معاف کی د دانی د غنمو د دانیو نه حیثیت د هغه خزي زما په ژوندۍ کې نشته زخپل ټول هغه بالکل یعنی داغه یو کوېسچن والا خبر وکړه رګز یا څه پورا کم کړه نه ستنه کوېسچن کوم ته دا خبر وکړه د دې جینې نه دا هیومن ایجنسی ولې اخلي چې بالکل زیرو کې هغه انډیویډوال له یو پنجابي دا سلیبریټي دا ما ځان ته وزیا سه په ځان یاد فالوورز لري زما په ژوندۍ کې زما په ژوندۍ کې تاسو زیا سه خبرې و نه ریته ماته تو وي زما په ژوندۍ کې د دغه جینې اهمیت د غنمو د دانې عمرم نه دی صحیح ده کدا جینې ویډیو جوړه کی او دا داسې تیریږي او د پښتونخوا نوم و نخلی this does not affect me in any way okay زکه چې د سوشل پنجاب یو جینې ته ټول ځوانان په کندو کې واپس دل ودري کسبا دا جینې وغوړي سبا د اسمبلی بيدل پاسي نو زیا سپ ته په هغه ځوانانو نو دا هغه کانټیکسټ کې تاسو ته لګیا مو زلګ ایموشنل شوم دا ایموشنل کې دا ایموشن قدر ته دا زه تاسو ته هغه کانټیکسټ کې لګیایم چې پروفایلینګ شته خو ته د هغه د ځوانانو د حق او د پروفایلینګ خبره کې کم چې یو د ټولنې ډیر معمولی خلک ستا قوم ګډول شي ډیر معمولی خلک لګ دي هاف نو سي
no political acumen. They have no use to us as Pashtuns, and they can use us and emotionally charge us anytime they want. This is the whole issue. تاسو خبرو کې مننه زه ستا په اپروچ باندې رسم ستا دا خیال دی چې دلته یو جینۍ راغله پښتانه یې ټریګر کړل او پښتنو ته هغې ته امپورټنس نه ورکول پکار زه انډرسټینډ کوم خو دا مسله د دغې جینۍ نه جینۍ سره خلکو زموږ هېڅ مسله نشته ما تا ته ووایي چې دا ته چې ورته ګورې چې پښتانه ټریګر شول پښتنو کې چې ما د ویډیوز وکتل د ځوانانو زه ډېر زیات خوشحاله شوم چې زموږ په کام کې دومره شعور راغلی دی چې دا څیزونه باندې سنسټیو شوي دي تا ته پته د پی ټي ایم چې کله جوړ شو د دې 15 غوښتنې وې چې ریاست ته یې ایښې وې پای کې یو غوښتنه دا وه چې سټاپ پښتون پروفایلینګ چې ریاستي کچ باندې د پښتنو د دومره عام و زموږ خلک خو ذهني توګه د ګل خان لفظ چې موږ استعمالو دا ګوره پنجابیانو موږ را کړی دی د پاکستان په میډیا کې به یو سړی و الک به هغه به یا چوکیدار و یا به دغه خانسامه به او هغه به الټا پلټا اردو وي غلط اردو به وي ماته ګوډه او بی بی جی به یو پنجابی به هغه سره به نوکر و هغې به پرې غوسې هم کولې او هغې به ورپسې خندا هم کوله او دا یو پروفایلینګ و دا اوس چې کوم ځوانان و هغې ته ریاکشن ورکړو د دې دا خو یو پازیټیو څه دی یو سکول نه دی یو سکول دې ته نه وي یو سکول دې ته وي چې پنجابیانو نجیب حافظ بوتله او په دغه کې کینو په اسلام آباد کې او د پښتنو خلاف په پروپاګاندا کې دته یوز کول نو کته نجیب حافظ کندم کې دا اټ میک سنس خدا جینې چې دا خو پښتنو خلاف پروفایلینګ کو او پښتنو دې تاریخ نو ته پکار دي چې د ځوانانو دغه ریاکشن چې جینې ته ورته سیاست ته دا جسټیفای ته مثال درکوم یو مثال درته درکوم دا خبره به پلان تاسو په دې خوشاله دا اخري مثال ته مې پرېږدم په دې کې د سر تړلې کوېسچن کوم دته اورم کنه تاسو په دې خوشاله تاسو په دې خوشاله چې پښتنو ځوانانو د جینې ته دونه غټ ریاکشن ورکو لکه تاسو په خوشاله جواب ورازه په دې خوشاله مولي ها زه په دې نه خوشاله چې جینې ته ریاکشن ورکړه د جینې خبره نه ده جینې نه دا خبره ده چې پښتنو پروفایلینګ ته ریاکشن ورکړه مثال په توګه باندې په لاهور کې د دیومیاش مخ کې په لاهور کې په دې سوشل میډیا باندې یو پنجابي واکه اردو سپیکر زواغه وایرل شو او هغه پسې خلکو پورا پروفایلینګ کمپاین ورپسې وچالو چا ور په پنجابیان ورپسې وچالو هغه دا یو خبر وکړه چې زما سره په ریسټورانټ کې ما ریسټورانټ اوپن کړی دی ما سره پنجابیان راځي او ما سره اردو سپیکرز راځي او هغه کار پرېږدي صحیح کار نه کوي زه واپس پښتانه راولم او چې هغه چرپ دا وي چې زه پښتانه راولم پنجابیان ورپسې ونختل مې د دې هوټل بایکاټ وکړي دی په موږ پسې خبر وکړه موږ ته صحیح ورکرانو نه وي ټول پنجاب ورپسې ونخاتو هغه خځه سم لیوانه کړه دا